بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لیدونکو او لیدونکو سلام احترامات وړاندې کوم. نن دغه د دولتي جرمو قوانینو په هکله باندې یو لنډ بحث کوم چې په جامعه کې معمولا دوه ډوله حالت دي، یو لا قانوني یو فرا قانوني حالت دي د دولت لخوانه، د دولتي چارواکو لخوانه. لا قانوني خدا ده لکه د اوسنی رژیم سره چې قانون نسته، یعنی کله چې مملکت کې اساسي قانون موضوعي قانون نه وي موږ ته نشي ویلی. شرعي قانون بخش جدا ده، د شریعت په بنیاد باندې کړنې کارونه ترسره کیږي او ځینې مسایل بیا په قانون کې جوړیږي، ځکه د شریعت په وخت کې مثلا دین مبین اسلام د دین د الله الاسلام چې غوره دین ده، دا په یو وخت زمان کې چې د حضور علیه السلام وخت او د اصحابانو وخت ځینې مسایل نه وو، هغه باید اوس ترتیب او تنظیم سره، لکه موټر نه ورته په اوښانو خلک ګرځېدل، په څارویو په اسو باندې وو، په مرکبو په دوی باندې وو. دلته اوس قانون ورته جوړیږي. هغه وخت کې برېښنا نه وه، مثلا اوس د برېښنا لپاره شرایط جوړیږي، جازونه نه وو، الوتکې نه وې، همداسې سلا او مثالونه که اوس موږ وړاندې لاړ شو بیا نو بل حالت جوړیږي او دوم اوږدیږي. نو اوس دې ته ضرورت ده چې د نظم د ټولنې دپاره قانون ولې جوړیږي؟ قانون د نظم د ټولنې دپاره د عدالت تامینېدو دپاره جوړیږي چې نظم یا داسې په ټولنه کې حق د باطل نه جدا سي. دا په خپله لنډ خصوصیت دی قانون ده، او په مقتضیات جامع پر بنیاد باندې کله کله تغییر او تبدیل هم کوي، تر اخر نه پاتې کېږي، لکه یو حالت بیا بل حالت ته ځي. نو بنان یو لا قانوني ده چې قانون نه وي، هلته هر څه له منځه ځي او ګډوډ وي په خپل سر وي. یو فرا قانوني ده لکه د جمهوریت وخت کې یا د هغه نه مخکې نو د داود خان وروسته د کمونستان نه او د شر او فساد وخت او د جمهوریت وخت، دا ټول مثلا فرا قانون و چا نه پلي کاوه، زورواکه و قانون ته اطاعت نه کاوه، مرجم نه و چې دا راونیسي ورته راس دا قانون پلی کړه. په غریب و غربا و په دوی باندې کېده، مثلا هغوی ته جوړ و، غټانو ته چارواکو ته نه و، دوی خپله قانون اخیسته و، حتی پارلمان و موجود و خلکو ناسو قانون جوړ خپله دوی قانون له منځه وړه. مثالونه بلګې په زرهاو دي، ضرورت نشته چې ورسره تکرار کړي دلته. بله مسله د جرم ده. جرم تشریح کیږي. جرم هر شی چې خلاف دی انساني او بشري د ټولنو، هغه شی چې په قانون کې ویل سوي سرعت ورکوي چې دا کار باید وسي او دا کار باید ونسي. په شریعت کې نهی عن المنکر ده او امر بالمعروف ده، مثلا دا کار وکړه دا کار مه کوه، هغه چې ویلې مې کوه وې کې جرم ده، هغه چې وایي وې که وې نه کې جرم ده. انواع مشخص دي، قباحتونه دي، جنحي دي، جنایتونه دي، مدني کې جنایي کې مسایل ډېر زیات دي. په بیا دا جزا قانون ته جوړیږي، واري ورته پاره کټګورۍ باندې نوعیت د جرم، شدت د جرم، حالت د جرم، حالت د مجرم، دا ټول سنجول کېږي، بیا ورته سزا ورکول کېږي چې محکمو له خوا دا کار کېږي. جرم بعضې وخت کې خلک او قانون جوړوي یا جرم تشریح کوي، د قانون په چوکاټ کې د چارواکی راځي جرم ترسره کوي، یعنی منظور دا ده چې تشریح کړی دا جرم ده، قانون ورته جوړ کړی، باندې بعضې وخت کې قانون یې جوړ کړی چې جرم پې کولی سي، یعنی قانون جوړیږي چې جرم پې راونیسي، سزا ورکول کېږي چې مجرم پې راونیسي. ځینې وخت داسې قانون جوړیږي چې مجرم ته پکې برات ورکول کېږي. هدف مې لنډ دا ده. د بېلګې په توګه اوس مثلا موږ ګورو بعضې وخت کې ملت په دې نه پوهېږي، مثلا متوجه نه وي، د نجونو ښوونځي بندېدل اوس دا یو څو ورځې بعد یا 15 ورځې بعد 4 کاله پوره کېږي طالبانو د راتګ، د نجونو ښوونځي بند دي. حق باطل سوی ده، حق د یو چا اخیستل سوی ده په زور. دولت دې ته ځان ته مشروعیت ورکړی ده، ځان ته قانون جوړ کړی ده، یعنې قانوني جرم کوي، غټترین جرم ده. د چا حق واخله 4 کاله نفر محروم که. ولې؟
په کوم دلیل باندې، په کوم شریعت باندې، په کوم آیین و دین باندې، په کوم قانون باندې 4 کاله او کسان ته له محروم کړه درسه. دا په خپل ذات کې یو غټترین جرم ده. دې ته ډېره غټه سنګینه سزا ورکړل کېږي. یو ورځ څنګه انسان له حق په حق محروم کړي. څلورمه ملت هم خاموش ده، خلک هم خاموش ده، دنیا هم خاموش ده، دنیا خپل هم غږ نه کوي، نور هم غږ نه کوي، بشر حقوق نور سازمان تناوي اعلامیه ده او خبر د عمل نشته او داسې یو میکانیزم نه چې عملي جنبه یي چې په دې باندې وکړي. نه ملت نه بل ټول دا اصلا قانون کې، اصولو کې، اخلاقي تاوه د ټولنیز په حساب د طبیعت د شای په ټوله کې دا جرم ده. مسؤلین د مجرمین دي. مسؤلین څوک؟ طالبان دي. مشر وکشه ټول مکمل یا هغه عسکر طالب بیچاره چې یو غولېدلی دی ذهنیت ورته مینځلی دا جدا مسله ده. موقته اداره جوړول په خپل ذات کې ادامه ورکول بدون د موجه دلایل نه دا جرم ده. په هیواد کې اساسي قانون نه شتون نه لرل دا جرم ده. دا جرایم دي مرتکب کیږي. په زور راځه ټاکنې مه کوه، د توپک په زور باندې خلکو باندې هر څه خپل تحمیلوه، دا جرم ده. سرپرست وزیر غیر مسؤل راوله بدون له دې څو پوښتنه کې چې ولې سرپرست خو امنیت درم دا درم هیڅ معلوم نه، دا جرم ده. په دې جرم ده چې ته خلکو ته آګاهي نه ورکړې، خبرې نه کوې څه کوې، بهر ته ځې بېرته راځې معلوم نه دی او عمومي اعلامیه ورکړې نه وایي تا څه وکړه، څه لاسته راوړنه دې راوړه، څه لاسه ورکړله، څه شی و، مطبوعاتي کنفرانس دې ته بیا موږ له بهرنیانو خارجیانو خبرې څه خبر وه. دا څه ده؟ دا جرم ده. یعنی خیانت ملت سره کول، خیانت خپل جرم ده. یو کس په خپل طبیعت باندې کېناوه او ایسته کوه او چوکۍ کې هویت او اصلیت او دا معلوم نه وي په خلکو تعمیلوه، دا جرم ده. ځکه شفافیت نشته. کار اهل کار ته نه ورکول هم شرعي جرم ده، هم قانوني جرم ده. موږ باید مطلقا د قیامت انتظار وکړو ځکه کار اهل کار ته نه ده. دا په خپل ذات کې جرم ده. پیسه د جمهوریت توزیع کول، پاسپورت د جمهوریت توزیع کول، تذکره د جمهوریت توزیع کول، دا په خپل ذات کې او نوم د امارت کې ښودل، بیا بیرغ د جمهوریت نه منل، خپل بیرغ خاول، دا ټول جرم ده. ځکه که ته د جمهوریت څه نه منې ټول یې مه منه. بیا چې نیم منې نیم نه منې دلته پردې شاته پټه خبره ده. و نعلت الله علی الکاذبین، خو دروغ هم که نعلت د خدای په تا کېږي، دا خپله جرم ده. بې موجبه بې دلیله خلک وهل، د خلک وظیفه اخیستل، خلک کریابه کول، فقر ته راوستل، دا خپله جرم ده، جرایم دي. یو چارواکی په هر حالت باندې په رشوت، په بډ اخیستلو، په نورو بد اخلاقي په هر څه ګیر کېږي، هغه پټول، غریب بیچاره مخ تورول، دا په خپله خیانت جرم ده. دا یو عدالت نه پلی کول، تهدید جوړول، یو مرموز ډول یو څوک چا چې وزلی ته مسؤل اول پیدا کړي، دا جرم ده. دنیا سره اړیکه نه جوړول، افغانستان منځوي ساتل، دا جرم ده. یعنی نورو دولتونو هم جرمونه کړي، داسې ښکاره او په بې شرمۍ نه دي کړي چې مستقیما په بې شرمۍ درته جرم کوي. دولت مې موقت ده، اداره مې د زعیم پټېدل نه راوتل، دا په خپله بې حیایي و شرم او پرې دا خپله جرم ده. نه پوهېږو دا ولې ده، هویت ده، اصلاح څوک ده، سته نسته، دی ده بل څوک ده، ولې پټېږي، شرمېږي، څه خبر ده، هدایت چا ورکړی ده، دا جرم ده. دا ټول جرایم دي. یو چارواکی راتګ، حکومت کول، خپل فامیل، خپل بچیان یې په بهر کې پرېښودل، دا هم په خپل ځان کې جرم ده. که ګراو چاته راخیستې کېنولې چې دا به ګراوي دلته ما سره به یو ته به زه دا کارونه به کوې، که ودې نه کړل بیا نو پرېږدې څه کوم ورسره، بیا جدا خبره ده. هغه هم جرم ده، ځکه به داسې ملت ووایي چې څه خبره ده. پټې معاملې کول، به ځای امضاګې کول، خبرې کول، ناستې که هر ورځ له امریکایانو سره، غربیانو سره، انګریزانو سره ټول سره په خطر کې ګورو. موږ له بهرنیانو خبرې کوو چې فلانې ورځ فلانې، هر ورځ پروازونه دي، تګ دي او ناستې دي، ملت په خبرو پټه ده. دا لوی خیانت او جرم ده. دا په خپل ذات کې جرم ده. نو دغه جرایمو ته داسې سلهاو نور دي، مثلا چې ورزو مالیه اخیستل، او هلته عاید نه درلودل، او چاردیوالي جوړېدل، هغه نه بیا صفایي او صکوکو د اخیستل،
په دې عنوان په غیر عنوان خلک ځارول دا خو خپله جرم ده. بلې خواته که راس اوس دغه ملت چوپ ته او غږ نه پورته کړي، نه په مطبوعاتو کې نه په مظاهرو کې نه په دا هم جرم ده. دوی هم ځان سره خیانت کوي. نو د دغه ټولو مسایلو ته په کتو سره دلته اوس قانون نه جوړ، قانون خو نشته، یعنې هغه ځان ته یو توجیه ورکوي، دغه ټولو مسایلو ته توجیه ورکوي په یو ډول باندې. اما دا ټول جرایم دي چې دوی ترسره کوي، د بشر حقوق په بنیاد جرایم دي، د شریعت په حساب دا جرایم دي، د سزا قانون په حساب باندې دا جرایم دي، د مدني اصولو پر بنیاد دا جرایم دي، د نړیوالو اعلامیو پر بنیاد دا جرایم دي، د منشور ملل متحد پر بنیاد دا جرایم دي. یعنې هر خواته چې خو غړی دا مسایل د بشر سره څه کول دا جرایم دي. په مملکت باندې معامله کول، ملت نه خبرېدل دا جرم ده. داسې نه چې دوی پخوانو هم کوله، خو دومره زیات نه. مثلا پخواني که فساد و، رشوت و، غصب و دا خو نتیجه دا چې امریکایان بالاخره غربیان په طالب باندې اکتفا وکړله، یعنې دوی هر څه له هغوی نه ښه دي. هغه حیران سوز دا چې شیده م سره پیسې ورکوم خو تیاري د مصرف ته 20 کاله زحمت هم سرویس او دا خلک ته نه اصلاح کېږي. فساد ته غلا ده چې دا د هغوی نتیجه ګوره، جنرالان یې ګوره، صاحبان او وزیران او والیان ټول تیت دي چېرته خواته تیتو پر د موږ ځوان په خارج کې خو قسم درته خورم په دوی ښه نه ده. خپله دوی لاسه دوی دا فکر نه کوي چې په آینده کې څه کېږي. تر څو وخته پورې خپل ځان ته تدابیر نه درلودله، دا ولې په زور یې درنه واخیسته. دا 20 کاله دغه تهدید طالب ولې جوړ کړی او که ته رښتیا زورور وي تا باید تدابیر نیولی وای. خو خیر دا خپله د امریکایانو ګناه ده، بې کفایته، غله، بې غیرته، بې همته پیدا کول بیا راوسته و چارواکی یې کاوه. خو دغوی سرنوشت خو هغسې سه چې بالاخره واضح بالاخره دنیا په طالب باندې اکتفا وکړه. دا غلطه خبر نه ده، ترجیح ورکړه چې له هغوی نه دا د ښه دي. یعنې په دومره جرایمو سره، په دومره نافهمۍ سره. او دا خبره چې زه کوم دا ویډیو جوړوم ځکه دا ډېر مو دوی ته نصیحتونه وکړل، ډېره مو ته زارۍ وکړلې، ډېره مو اصولو ته تشریح کړل، قوانین مو د دنیا او د ټولو ته تشریح کړل، د نن او بهر شریعت که څه ویل سوي، فقه که څه ویل سوي وو، همدغسې تاریخو که څه ویل سوي وو، د پاچایانو کړنې، فلسفه، سیاست، هر څه مو ته تشریح کړل. پوه شو چې دوی پروژه ده، دوی اجازه نه لري، معذور دي. نو باید دوی ته ووایو چې دا ملت پوه کړو چې دا پروژه مجرمین دي، دا خطرناک دي، افغانستان بل حالت ته بیایي. خصوصا د پښتنو نوم استفاده کوي، پښتانه تباه کوي، پښتانه جهل معرفي کړل، پښتانه بې فرهنګه معرفي کړل، پښتانه دنیا ته ضعیف معرفي کړل. په ټوله کې افغان دنیا ته ډېر وشرمه و. اول دغه مابرزیل ما دا نوکر مزدور برده لیږل، که ظاهرشاه فقیر ملک پاچا و ما را مغه نه لیږل. خو هغه بیا بل جدا خبره د هغوی نیکونو په همدې لاهور و مثلا یار احمد خان، اسد احمد خان طلایی و سلطان احمد خان، عظیم خان، دوی دا کشمیر و لاهور و پنجاب دی کې حکومتونه امپراتوریان یې کړی دي تر هنده پورې، تر ډېرو ځایو پورې. ځکه دا د هغوی کورنۍ نسل دی او غرور درلوده، ځان ته یو فخر او غرور و. دا رقم خلک نه و چې بس نوکر ولېږه او کارګر ولېږه، خپله ورته جوړ کړه. خو خیر په دې موږ لیدو کړی ده، امکانات ډېر دي، خو دې کې نورې فلسفې دي، په دې شاته نورې خبرې چې بیا ورو موږ وکړو. په هر صورت خبره همدا وه چې تمام دا جرم نه ده چې غلا وکړو راوینې سوغل ده. دغه سیاسي مسایل چې ما تشریح کړه د حکومتداري دا ډېر په لویه کچه باندې جرم ده چې بیا وروسته یې د سزا که دوی مړی دوی نسل سره به خلک محاسبه کوي. زه همیشه ورته وایم چې خپل مسیح وکړه، وسیع ته میراث دی، غم جنجال مه پرېږده، بدنامۍ مه پرېږده. پښتون دې خو تباه برباد کړ. دا نه اوس خلک پیدله، اوس کرا خلک نور راجګي ځکه وخت تا ته درکړه ځکه ته ځان اصلاح کې، حکومتداري وکړې، سیستم جوړ کړې. خیر د نابلد دی یا دی یا مجبور یا دی، اوس یې ګورې ته مطلق خاین یې، ته خیانت ته راوستلی. غیر خیانت ته هر ورځ دا که په دې سرکو په دې کاږلو څوک نه غولېږي. کله چې بند برق دې جوړ کړه تا ته وایم صحیح ده، کله چې زراعت دې جوړ کړه تا، کله چې کارخانې دې جوړې کړې تا ته وایم داسې نه چې یو بس
پروژې له پاکستان اړه رنګه کوي که دا د جوړه که سمه فابریکه به شاته موجوده بیا له خلک اوس نه غوري ماشومان نه دي دا د سلو کالو وختونه نه دي تا چې اوبه مهار کړلې جرأت دې وکړ حداقل د پنجشیر سیند کابل ته راتاو کونړ خو ته خلاص نه سوه هغه پرېږده موږ پیو څه کېږي درباندې دا چې وګورې موږ پیو څه کېږي نور اوبه دې مهار کړلې زراعت دې مهار کړ معدنونه دې معیاري کړل برق و فابریکې او بندونه جوړ شول هغه وخت کې موږ تاسو ته افغانستان ته رښتیا خدمت کړي دا قیر میل سړک جوړول دا خلک هم چې په خېټه ماړه دا سړکونه خپله جوړوي لکه دا خیرخانه او د جوی خلک خپله شخصي ټول سیمنټ کړل او جوړ یې کړل هم مشکل نشته داسې دا جوران که دا هغه باندې موږ پوهېږو چې چا هدایت درکړی ولې دلایل موږ مخته تشریح کړي وو مشکل نشته بس زما دا خبره ملګرو دوستانو ومن الله توفیق ستاسو ورور عزیز مارج